زانو د پر خوشبو لګول څنګه دي شریعت پرانا کې اکثر زنان تاسو کتلی چې کله محفلونو ته واده لسی یا داسې نور څه محفل وي هغې لسی خوشبو لګوي دا څنګه دي نو زانه د پر خوشبو لګول د ټیپ نه دي ځکه چې دا کله ځان ته خوشبو ځان باندې ولګوي نو ته به آخره مایل کېږي حدیث کې راځي مایلات ممیلات دا به داسې زنانه دي اخر زمانه کې راځي چې خلک به ځان ته مایله کوي دي به خلکو ته مایله کېږي نو بهتر دا چې زنانه د خوشبو نه لګوي زنه دغه شی لګوي چې هغې رنګ وي خوشبو یې نه وي لکه نکریزي سړي به هغه کار کوي چې خوشبو وي رنګ یې نه لکه عطر نور وغیره نو زنانو لپاره دې کې دا خبره یاده کړئ چې زنانه دې عطر نه لګوي البته که عطر لګولی شي زنانه دې کور ته خپل خاوند ته که ولګوي نو بیا ټیک ده ځکه خاوند دې هغه ته ولګوي څه مسله خو نه کوي ځکه بار خوځي نه خاوند که ورته ووایي چې ولګوه نو بیا لګولی شي خاوند ته بیا لګوي بل چا ته بیا نه لګوي نور که زنانه بهر ګرځي خوشبو نه لګوي نو دا حرام دي روایتو کې راځي دغه زنانه ته زناکاره ویلی شوې ده چې عطر لګوي او په دې خلکو باندې تېرېږي ډلې باندې نو بس زنانه تاسو کتلې وې شنډلې به یې اچولي اوږدې اوږدې عطرونه به یې ملګري او خلکو ته به ځان لاره کې ښیي په حدیث کې وایي دا منع راغلی چې خوشبو به نه لګوي ځان ساتي دغه خبرونه نو زنانه که خوشبو لګوي کور کې دننه خاوند ته لګولی شي نور بهر دې نه لګوي دغه مسله یاده کوي الله رب العزت دې په دې خبرو ما تاسو ته عمل کول توفیق را نصیب کړي